السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشایخ راغلاس درته وایم د نن ورځې تازه وروستۍ او مهم خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان وايي ټانک سیمه کې یو پاکستانی طالب قومندان وژل شوی. د پاکستان پوځي چارواکي دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او پاکستانی وسلوالو ترمنځ د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې نښته وشوه. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر علي او د پوځ یو افسر وژل شول. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لاس پاکستانی وسلوال وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. جنرال مارک میلی وایي القاعده او داعش امریکا ته سترګو دی. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحد ایالاتونو ته سترګو دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازیو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې دا دوې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. اسلامي دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې. دوی له طالبانو سره په جګړه دي خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ملاتړي لري. جنرال میلی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. طالبانو ویلي دي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. د جیشل په فوق العاده غونډه کې بعد افغانستان مسله وڅېړل شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینې روم کې خبري کانفرانس ته وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلي دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدې افغانستان د وسلوالو په پناه ځای بدل شي. د ایټالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه ولري. ایټالیا سږکال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل محلنۍ مشري کوي. او وروستی خبر مدا چې هندي رسنۍ وایي کابل کې تښتول شوی هندي سوداګر خوشي شو. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تابع بنساري لال ارنډي چې 2 اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشي شو. له ادعا سره سم 50 کلن بنساري چې د دوا سوداګر دی د سپټمبر په 14مه وسلوالو برمته کړی و. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو نوې ډیلي په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. هماغه و چې 1.5 زر هندوان له کابل څخه په الوتکه کې هند ته انتقال شول خو بنساري له هغو هندوانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بنساري چا تښتولی و او څرنګه خوشي شو. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو دا د نن ورځې د فایل څو تازه او مهم خبرونه. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.